بسم الله الرحمن الرحیم. راځم چې د خپل موبایل ته یو څو روپۍ چې دی څنګه لیږلی شم ترېنه. دا به تاسو هم چې دی راسره زده کړئ راوشئ دغې هوم ته به راشئ. هوم ته به راشئ او د هوم نه پس چې دی بیا به دغلته راشئ، په دغه نقطه باندې به کلیک وکړئ. داسې زما مطلب پیسې په کار دي، په مطلب سیم کارت یا انټرنټ پې فالومه. د هغې نه مخکې تر څو چې دی زه بیا دغه کوم، مطلب یې زه لوډ کومه. دلته پیسې شته، دا به څنګه کولی شو هلته یې ولېږو. نو کله چې دلته رالی د دې نه پس په دلته یې لیکلي دي مو ټاپ اپ موبایل، دې باندې به کلیک واخلئ داسې. او د دې نه پس دلته چې دی تاسو نه نمبرز او یو شی بل شی غواړئ هغه ورکړئ. بس دومره ستونزه نشته، یعنې سخت کار نه دی. لږ شانته لوډ کوي داسې. ښه دلته اوس ګورئ ماته مخکې چې دی یو څه روپۍ لیږلي دي، 10 روپۍ مې مخکې مې لیږلي وي. ګوره باسې ماته میسج راکړلو. دلته وګورئ که چېرته زه 0 دومره ډالر ولیږم ماته به چې دی 10 روپۍ افغانۍ هلته رسید چې ورسیږي. خو تاسو راځئ زه په دې مور باندې کلیک کوم، ورته یم نور ماته وښیه. نو مور باندې مې کلیک وکړلو او پاس هغه نمبر به هلته ورکوئ خپل. بعضې وختونو کې دغلته چې دی دا نمبر چې دی تاسو به سره کوم کوم نمبر چې ګوري دې ځای کې به د افغانستان خپل کوډ راواخلئ، دلته به نمبر ورته ورکوئ. او دلته به چې کاریبا وي امتحان وي دا خپله هم راجګئ او که نه شو دلته به ورته انتخاب کوئ. راځم مور باندې کلیک کوم، نور دلته ورته یم فار اګزامپل چې دی دې ځای کې ماته دلته وایي چې دی 0.1 دومره. که چېرته تا ته دا موږ ولیږو نو تا ته به بیا موږ یا مطلب 80 روپۍ چې دي ماته چې دی $1 دلته په 80 روپۍ باندې راځي. مطلب د دې کې هغه ترانزیکشن دی او څه دي مطلب دغه لري پکې پیسونه خپل اخلي. نو زه به څه کوم دلته چې دی ویم ماته یو فار اګزامپل داسې یو څو فار اګزامپل 100 روپۍ، دغه 100 چې دی زه ویم 100 روپۍ باید ماته راورسیږي. نو د دې لپاره همدغې 100 باندې کلیک کوم. نو کله چې زه 100 باندې کلیک کوم ماته دلته معلومات راکوي چې دی وایي ستاسو چې دی ډسکرپشن، یعنې تاسو له به 100 روپۍ داسې چې دی او پرایس په دومره قیمت یې دومره شلو. تاسو له مطلب چې دی د 90 ورځو پورې دا چې دی دغه لري، مطلب تاسو کولی شئ سینډ کړئ د 90 ورځو پورې چې دی خپل اعتبار موده ده. کم ځای نه به ولیږل شي دا به چې دا پیسې چې کمیږي نو دا به د سپاټ والټ نه تاسو نه کمې شي. او پیمنټ کرنسي چې دی تاسو نه به چې دی USDT 1.15 USDT به تاسو نه کم شي. نو او if there is a refundance you will receive دومره. نو ګورې راځم چې دی دلته په کنټینوز کلیک کوم. داسې په کنټینوز مې چې کلیک وکړلو دلته ماته یو وریفیکیشن غواړي. دا د باینانس خپل دغه دی، دا وریفیکیشن حتمن دا به تاسو څه کوئ، تاسو دا سټنډ بای کوئ. سټنډ بای مې چې کړلو تاسو داسې وکړئ چې دی د دې نه څو چې داسې ووځئ او لاړ شئ چې دی خپله دغه فار اګزامپل دلته زما جیمیل دی، جیمیل ته رالمه او جیمیل کې چې دی دلته به دا زه لږ شانته ریفریش کړم تر څو ماته دا دی ګورې کوډ راغللی. په همدې باندې کلیک اخلم. دا وریفیکیشن کوډ چې دی دا مې راواخیستلو داسې او دا مې کاپي کړلو. چې کله مو کاپي کړلو بیرته سټنډ بای وخم او راځم دلته او دا کوډ دلته چې دی دې ځای کې رایټ کوم، دلته کلیک نیسم او پیسټ کوم یې. چې کله مې پیسټ کړل دا اتومات ډول باندې چې دی دا ټرانزیکشن ترسره کیږي. داسې وګورئ نو ماته دا چې اوس ټاپ اپ موبایل پروسیسینګ روان دی، وایي موبایل کمپلیټډ. بس دا چې دی ټاپ اپ کمپلیټډ شلو. ماته اوس د دې چې دی دا کم پیسې چې ما ولیږلي هم ایمیل ماته راځي، هم ماته میسج راځي او هم د باینانس له طرفه ماته ګوري دا د ماته میسج راغلی. ماته ووایي چې دی ستاسو زره د مطلب 100 افغانۍ په بریدو سره مطلب سر ته ورسېدلی، خو مالیه پکې دومره اخیستله. داسې لږ شانته دغه راځي، یعنې مطلب تاواني راځي په دې ترتیب باندې. خو خیر تاسو ته مې هغه طریقې مو ښودله په دې ترتیب باندې داسې 10 هغوی دوی کټ کړي، 100 هغوی کټ کړلي په پیسونو کې، بس موږ ته یې دغه اندازه راولېږله. نو اوس د دې سره چې همدا د دې پروسس ټول هر څه حساب کتاب چې دی ماته چې دی ایمیل ته مو رسېدلو. یعنې د باینانس هر طرف تاسو یعنې مطلب باینانس سره دغه نشئ کولی، هغوی تاسو سره دوکه نه کوي او تاسو مطلب که څه ستونزه وه
نو تاسو له ما ویلې که بیا هم چېرته په باینانس کې ستونزه ولرئ یا مطلب یو داسې پوښتنه در سره پیدا شوې وي تاسو وایئ چې پوښتنه باید چې دی زه د باینانس د خپل کارکوونکو سره تاسو له ما په اوله ویډیو کې دلته ښودلی دي نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او څنګه چې کلیک وکړئ اول تاسو ته ریبورټ راځي د ریبورټ چې دی هغه تاسو مشکل حل کوي هغې نه پس که بعضې پوښتنې تاسو نه کوي که چېرته ریبورټ مو پوه نه کړی شولو نو ریبورټ تاسو بیا چې دی درته وایي یو دوه اپشنې دي بس نات ریلیونټ باندې به وخی او بس به کال سنټر سره تاوسلی بیا تاسو نن چې دی یعنې انسانان خبرې کوي خلاص یعنې میسج کوي اول خو تاسو یو ماشین خبرې کوي ریبورټ هغې نه پس بیا چې دی که چېرته دې سره ستونزه حل نه شوله بیا هلته کولی شي او که بعضې هره ستونزه وه بس فیل فری بس په راځي په همدې نقطه کلیک کوئ نو څومره پوښتنې چې ترېنه لرئ کولی شئ ترېنه دا د ریبورټ نه کله یو ټاپک مو په کار اوسېږي مطلب د دې باینانس بعضې کوم دغه چې زه سره کوم نوي معلومات ترلاسه کړمه یا مطلب یا د یو کرنسي په هکله معلومات اخلي یا مطلب چې دی زما د رولز د وریفیکیشن رولز په هکله ته پوښتنه کوي چې زه خپل اکاونټ څنګه وریفای کړمه ورسره چې د نور داسې مختلفې پوښتنې چې تا سره پیدا کېږي ته دلته کولی شي نو ګوره دا دې ځای ته چې راورسېد لږ سود لږ دغه به کې دلته انتظار به کې چې تر څو دغه شي مطلب خپل دغه ترسره کړي نو ګورې دغلته لاندې لیکلي چې دی ګیټ سپورټ دې ځای کې لیکلي دي بس را به شي ګیټ سپورټ باندې به کلیک وکړي دلته موږ سره چې دی دغه راغلل بس وایي پوښتنه وکړه دغه جمع نقطه باندې به کلیک وکړي وایي وایه چې دی څه ستونزه ده په دې نقطه باندې دلته اوس میسج ورته ولیکه فار ایگزامپل چې دی how to for example verify my account داسې ګورې یو کوشن سوال مې ورته ولیکلو او کوشن مې وکړلو تاسو به ریبورټ ته سم صحیح دغه ورکوي ګورې دې خود به خود یو څو پوښتنې خپل راځي کې I need to verify my account دوهم why verify my account how to verify personal account how can I re-verify my Binance account دا ټولې پوښتنې ما پر تړاو لري ګوره ساده انګلیسي د دومره سخت څه پکې وایم نه درته نو هر پوښتنه اوس مطلب زه ورته یم چې دی I need to verify my account اولینی سوال دی که هغه مو وي او که نه همدا انټر کې هم صحیح دی زه همدا اولینی ورته اخلم ګورئ چې ما دا د ریبورټ نه دا پوښتنه وکړله نو دا اوس چې دی که چېرته پوښتنه لږ شانته دغه وکړي یا ورته وایي چې دی مطلب د what is your language یا what is your native language داسې پوښتنې ته نه وکړي دا د ځواب نه شي درکولی ځکه دا ریبورټ دی دا په دې نه پوهېږي د ریبورټ په هر یو ژبه باندې مطلب خبرې کولی شي ګورې ما ته چې دی معلومات راکړل داسې Congratulations you have completed the required verification دې زما اکاونټ چک کړلو او ما ته ویل وي تاسو ته مبارک تاسو اکاونټ وریفای شوی دی خو مطلب ما ته ضرورت نشته وي چې د نور څه تاسو وکړئ که چېرته بیا هم ستاسو وایي چې زه د بشري یعنې مطلب انسان سره خبرې کوم نو دلته راشي دې باندې کلیک وکړئ که دلته داسې نه اوسي دې پورې تړاو لري مطلب how to modify name زه خپل نوم څنګه پیژندلی شم یا څنګه پیژندلی شم زه وریفای شوی یم دا بعضې پوښتنې چې دلته درنه کړي دي کولی شي دې باندې کلیک وکړئ دا هم ته باندې کنې راشي په دې کلیک وکړئ بیا تاسو له نور معلومات درکوي یا فار ایگزامپل چې دی زه ونه بله پوښتنه کوم چې دی I don't know about for example چې دی BTC د BTC څه شی دی نو راځم دا میسج ورته سینډ کوم ګورې دا مې بله پوښتنه وکړه دا اوس ریبورټ ما ته لګیا دی بل نور معلومات راته راکوي چې مطلب زما پوښتنه تر څو ځواب پیدا کړي ګورې کله چې یو سوال باندې ونه توانېږي دلته ما ته لاندې معلومات دغه راکوي چې دی I can't find related question دا رقم پوښتنو باندې زه پوه نه شوم مطلب دا ما ته ټول معلومات په دې پاکله اوس چې دی دا خو ریبورټ دی دا کولی شي معلومات هم درکړي کله چې تاسو له دغه معلومات درکړه ځکه هغې نه مخکې ما هلته چې دی unsolved مطلب داسې په دې باندې مې کلیک کړی و داسې نو دې بیا ما ته ویل ستاسو په سوال باندې پوه نه شولو ما بل زما پوښتنه لا نه ده ورسېدلې دا پوښتنې باندې یو ځل سرچ کړي دا پاس چې ما ته لیکي د پاس پوښتنې په هکله باندې ځکه هغې خو ما ته ځواب راکړه زما اکاونټ وریفای شوی دی خو ولې دا لاندې ما ته چې دی دغه نشته دی یعنې ما بیرته چې دی انسالو وویښه مطلب زما مشکل حل نه دی په دې خاطر ما دغه وکړلو نو ګورې ما ته چې دی وایي چې دی موږ به تا د باینانس سروسز ګورې نو دلته ګورې یو ټرانسفر دی آیا نو ټرانسفر ټو د کسټم سروسز یس I can wait نو ته به دلته څه کې مطلب یو آپشن به انتخابې ورته چې زه څه کولی شم آیا تاسو غواړئ د باینانس د کسټمر سره خبرې وکړئ که نه
نو بیا به په هغې باندې کلیک اخلی بیا به داسې کوئ. خو زه راځم چې دی دا بېرته بیک کوم داسې. نو دا یې چې دی د باینانس د کارکوونکو سره په دې طرح باندې خبرې کولی شي. نور په پکې چې دی بل بعضې اپشن دي لکه دغه مور باندې چې کلیک وکړي دې کې بیا نور اضافي لکه سیټینګ په حساب باندې نور معلومات دي دلته راشي او په دې باندې کلیک وکړي. تاسو له یو څه ښودلي مو په دې کې نو بعضې ګیفټ درکوي، ټریډینګ، ایرنینګ، بعضې کامن فنکشنز عمومي وظیفې درکوي چې تاسو باید هغه ترسره کوئ. ګیمونه پکې دي، ګیمونه تاسو ترسره کولی شئ. خو دا لږ شانته انټرنیټ ضعیفه دی دا څو لوډ کوي نو بیا هغې نه پس به هغه اپشن راځي. او بل چې دی دغه فیوچر ته دغې ته چې راشي تاسې خو فیوچر کې بیا په تاسو په کینډلو باندې کلیک وکړي لکه څنګه چې دغه ځای کې یو بل سیټینګ هم دی. دغه سیټینګ یې هم بعضې وختونو کې چې دی که په دې باندې کلیک وکړي که نه تاسو دا کینډل مطلب کومه چې غواړئ هماغه رقم سټایل ورته ورکولی شي. نو خو مطلب سیټینګ یې دی سمپل. کرنسي اوس وګورئ ما سره USDT انتخاب ده، دغه USD یعنې بل څو قسمه تغیرات او چارجز هم پکې شته دی. ټریډینګ ویو وګورئ که نه اوریجنل یې وګورئ. دا فرق یې دا دی چې هغه موډ پورې فرق کوي چې تاسو مطلب یو موډ یې ګورئ. خو دا سیټینګ یې دی لکه دا اوس دومره مهم نه دی ولې تاسو د ټریډینګ برخه ډېره مهمه ده. نو په پرایس سیکشن کې چې دی دغه بعضې شیونه چې دی سټوډنټ وایي دلته دا شی پاتې هغه شی پاتې دی دغه مهم نه دي. بعضې څه چې مهم وو نو هغه شین باندې موږ درته یو څه خبرې کوو. زیاتره برخې به چې دی زموږ به په دغې باندې اوسېږي په کینډلو باندې به انشاءالله.